د لوخړو یوه پرېړه بړستن د ډیلي مشهورې نښې او مهم ځایونه یې پوښلي وو. د نړۍ یو تر ټولو ککړې هوا ښار اوس د آرامۍ ساه کاږي. د ژمي خړو میاشتو بوږنوونکې نندارې اوس د ښار بندیز له پیل سره په ورکېدو دي او د اوړي اسمان پکې ښه شین ښکاري. د ځینو لپاره بیا دا د تازه هوا یو ارزښتناک تنفس دی. امبرینا 15 کاله کېږي چې د برانشیت حساسیت درمل خوري. کله چې دا ورځې بهر ووځم په رښتیا تازه احساس کوم. د سږو دننه مې د دې هوا احساس کوم او دا ویلی شم هو سم تنفس کولی شم. پرله پسې ټوخی او پرنجی هم نشته. له ځینو ریکشاو او د پولیسو په څیر له مهمو خدمتو پرته ډیلي کې ترافیک نږدې په ټپه درېدلی دی. ښوونځي، دفترونه، پلورنځي او صنعتي کارونه تړل شوي دي. زه ټول ژوند ډیلي کې اوسېدلی یم. اوس دلته اوړی دوړن دی، اسمان سپین دی، خو په بشپړه یې د ژمي پرتله ککړتیا کمه ده. خو دا یو بیل څه دي، داسې لکه چې دلته پوره پاککاري شوي وي. د هوا کیفیت کارپوهان وایي د ډیلي اوړی هیڅ کله داسې پاک نه و. د هند ځینو شمالي ښارونو کې خبره داسې وه لکه اوسیدونکي چې خپلې سیمې او مینې له سره ګوري. داسې چې یو سهار پاڅېدو سره دوی د همالیا غرونو څوکې لیدی شوی. د دې ډول ښاربندیز او اوږده موده کې د لوګي وتلو کموالي سره پاکوالی یوازې د مځکې له مخ سره نه چې لږبره ټروپوسفیر کې هم دی او ان غازونه چې له هغه بره هم ځي کم شوي. د ښاربندیز پر مهال د تنفسي ناروغیو له امله روغتونونو ته د خلکو تګ نږدې نیم لوېدلی دی. خو سره له دې چې دا فشار کم شوی، ډاکټران ویره لري دا حالت ښایي ډېر ژر بدل شي. که هر څه بیرته عادي حالت ته ستنېږي، پر واټونو ګاډي او هر څه ګورو، د ککړتیا دا کچه به ډیره ژر ناوړه شي. ککړتیا سږو ته زیان رسوي، داسې څه چې له شک لرې ثابت شوي. زیانمن شوي سږي په کورونا ناروغۍ ډیر اخته کېدای او د کورونا ناروغۍ سره د مړینې لامل کېدای شي. دا هم ثابته شوي. دا یوازې هوا نه ده چې له ښاربندیزۍ ګټه کړې ده. سیندونه هم اوس ښه نه بهیږي، خو دا حالت ښایي ژر بدل شي. نړیوالو څېړنو ښوولې چې د هوا ککړتیا لوړه کچه ښایي له کورونا ناروغۍ د مړینې خطر ډیر کړي. داسې حال کې چې هند بیا د ژوند چارې پیلوي، ښایي د همدې ننګونې پر وړاندې هم پر چمتووالي غور وکړي.